ټي ټي پي د ګیلمن وزیر په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. یادې ډلې په یوه خپاره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان جابر پوځ د ټولو هغو غږونو د چوپ کولو هڅه کوي چې د دوی د ظلم په وړاندې راپورته کیږي. خبرپاڼه کې راغلي چې دوی د ګیلمن وزیر او هر خپلواک مبارز سره خواخوږي لري. بلخوا د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ګیلمن وزیر پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ګیلمن وزیر په مړینه خواشیني څرګنده کړه. نوموړي ویلي دی د خواشینۍ مراتب د ګیلمن وزیر کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوي. پر دې سربیره ګڼو نورو سیاسیونو هم د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.